الرحمن الرحيم. قوله قلت لا يخلو إما أن يعلم تلك الحالة إلى آخره. وبالجملة القول بالحالة الإدراكية باطل إذ انكشافها لنا يترتب على وجودها. پرون دا خبر شارح قاضی وکړه چې حالت ادراکی باطل ده. د خپل رایه ده، دا د رایه ده کنه محققین منطقان او جمهور مناطقه په حالت ادراکی باندې قائل لیخه، په حالت ادراکی باندې خپل سلم مولانا هم د حالت ادراکی قائل ده، خود د رایه ده. نو پرون چې کوم هغه دوه تنبیه ذکر شوي وو په دې خبره باندې چې وجود الشیء للشیء بالعینیت دا مدار د انکشاف ده، په هغې باندې دوه تنبیهات ذکر کړي وو کنه شارح قاضي، او په هغه دواړو تنبیهینو باندې بیا اعتراض شوی وو او د هغې اعتراض نه بیا جواب وکړه. په دې باندې پوهېږي نو د جواب هغه حاصل دا و کنه چې حالت ادراکي باطل دی. ولې؟ ځکه د اعتراض حاصل دا و په دواړو تنبیهینو باندې چې دغه صورت دی منکشف شي په حالت ادراکی سره، د صورت دی منکشف شي په حالت ادراکی سره، او یا دغه قوه عاقله چې نفس ناطقه ده دا د منکشف شي په حالت ادراکی سره. دواړو کې دا موږ ویلی وو کنه، نو هغې کې موږ باطل کړی وو چې نه د دې دواړو انکشاف په حالت ادراکی سره دا باطل دی، د دې دواړو انکشاف په حالت ادراکی سره باطل ده. دا خبره مو کړې وه کنه. اوس په دغه حاشیه منهیه کې وبالجمله القول بالحالة الادراکیه تشریح د دغه جواب ده. تشریح د چا ده؟ د دغه جواب ده. هغه اعتراض کوم چې په هغه تنبیهینو باندې پرون منګه کړی وو د هغې اعتراض جواب شارح قاضي وکړه. دلته په دغه منهیه کې د دغه جواب لږه تشریح کوي، د دې جواب څه شی کوي؟ تشریح کوي. نو حاصل یې دا د متوجه شه، حاصل یې دا دی چې قول په حالت ادراکی باندې دا باطل دی، یعنی حالت ادراکی نشته، باطل ده. ټیک، دا مدعا شو کنه، دا د دې جواب حاصل وکنه. او د دې دلیل چې قول په حالت ادراکی باندې باطل ده، دلیل یې داسې دی متوجه شه په طرز د قیاس اقترانی حملی سره ده. وی حالت ادراکی دا مستغنن عنها ده، حالت ادراکی ته اړتیا نشته. مستغنن عنها څه معنی؟ حاجت ورلره نشته. او کوم شی چې مستغنن عنها وي هغه باطل ده، نو حالت ادراکی باطل ده. کوم شی چې مستغنن عنها وي اړتیا ورلره نه وي نو د هغې په اثبات باندې قول کولو ته ضرورت نشته کنه، نو خو باطل دی کنه. کبرا خو ښکاره ده، کبرا چې ښکاره ده. صغرا ته راشه چې حالت ادراکی څنګه باطل ده؟ وایي ځکه که چېرته حالت ادراکی راشي نو د حالت ادراکی چې دی کنه په ده باندې به علم راځي که به نه راځي، دی خو به منکشف وي که به نه وي، په ده باندې به د علم واقع وي که به نه واقع. نو د انکشاف د دې حالت ادراکی یا به په واسطې د بل حالت ادراکی سره وي، د انکشاف د دې حالت ادراکی یا به په واسطې د بل حالت ادراکی سره وي، او یا به بغیر د واسطې د حالت ادراکی نه وي. که انکشاف د دې حالت ادراکی په واسطې د بل حالت ادراکی سره نو پرون مو ویلی دي چې بیا تسلسل لازمیږي. چې لازمیږي او کنه هغه بل حالت کې بیا پوښتنه کوم د هغې انکشاف هم په بل حالت ادراکي سره وي، هغه بل حالت کې پوښتنه کوم د هغې انکشاف هم په بل حالت ادراکي سره وي، نو حالات ادراکیه غیر متناهیه راغلل بالفعل، او همدا تسلسل دی کنه. او که چېرته انکشاف د دغه حالت ادراکي دا بغیر د واسطې نه وي، بغیر د چا نه وي؟ واسطې نه وي، نو بیا موږ څه ویلي وو پرون چې بیا په نسبت سره صورت ته ترجیح بلا مرجح راځي، او په نسبت سره نفس ناطقه ته ترجیح د مرجوح راځي. دا مو ویلي وو کنه. ځکه صورت هم صفت د دې نفس ناطقه ده او حالت ادراکی هم صفت د دې نفس ناطقه ده. نو ته وایې چې علم په صورت باندې په واسطې د حالت ادراکی او علم په حالت ادراکی باندې بذات بغیر د واسطې نه، نو دا ترجیح بلا مرجح ده کنه ده. او په نسبت سره نفس ناطقه ته ترجیح د مرجوح راځي هو کنه. حالت ادراکی دا صفت د نفس ناطقه ده، او نفس ناطقه د نفس ناطقه سره عین ده. نو علم د نفس ناطقه په خپل ذات او په خپل عین باندې بل واسطه ده، ته وایې معترضه، او علم په صفت باندې چې حالت ادراکی ده بغیر د واسطې نه ده، نو دا ترجیح د مرجوح ده کنه ده.
ترجیح د مرجوح ده کنه. ها نو که چیرته انکشاف د دې حالت ادراکی بغیر د واسطې نشو نو ترجیح بلا مرجح راځي یا ترجیح د مرجوح راځي، دواړه باطل دي. نو خو پته ولګی کنه چې حالت ادراکی چې دا مستغنن عن هذا اړتیا ورته نشته. په دې باندې رسېږي سر په خلاص شو خیره. نو دلته چې دی وی کنه وبالجمله القول بالحاله الادراکيه باطل، دا مدعا شوخه، دا څه شو چې هغه حاصل هغه جواب دی کوم حاصل جواب دی کوم جواب چې مونږ پرون کړی د هغه اعتراض نه کوم اعتراض چې په هغه تنبیهینو باندې واردو. ها اذ انکشاف حالان ما ته وګوره نو مونږ ویل کنه چې قول په حالت ادراکی باندې دا باطل دی. ولی ځکه حالت ادراکی مستغنن عن هذا او قول په مستغنن عن ها باندې دا قول بالباطل. نو مونږ ویل چې حالت ادراکی څنګه مستغنن عن هذا، ولی انکشاف به یا په حالت ادراکی سره به بل او یا به بغیر د واسطې نه وي. دلته دغه یو شق ذکر کړی دی ښه په دې حاشیه کې فقط هغه یو شق هغه ذکر شوی ده پوه شو ورباندې. ولی وذکر انکشافها انکشاف د حالت لنا مونږ لره یترتب على وجودها، دا مرتب دی په وجود د حالت باندې. وجود د حالت چاته وجود لقوتنا العاقله، یمن قوه عاقله ته چې هغه نفس ناطقه ده په دې باندې نو یا عقل ده وکنه چې دغه حالت ادراکی موجود شو هغه قوه عاقله ته، نو خو انکشاف به راځي که به نه راځي. نو فكلما كان وجودها للقوه العاقله، نو هر واري چې وجود د حالت ادراکی قوه عاقله ته او نو كان منكشفا عندها، نو دغه حالت به منکشف عندها عند القوه العاقله بذلك الوجود په سبب د چا سره وکنه. ولی اذ الاثر ځکه اثر چې انکشاف د حالت ادراکی ده لا يتخلف دا نشي په مخالف رستو پاتې کېدل عن مبدئه د خپل سبب نه. سبب یې چی دی؟ وجود ښه سبب یې چی دی؟ وجود د حالت. اثر څه شی دی دلته شابسي؟ انکشاف د حالت ادراکی او مبدا او سبب یې چی نه وجود د حالت ادراکی. نو دا کېدلی سي چې حالت ادراکی دی موجود شي ثابت دي شي نفس ناطقه ده او انکشاف ته ور باندې مرتب نسی، انکشاف ته ور باندې مرتب نسی، دا کېدای سي. نو فيحصل حاصلېږي بوجود صور دلته مغه یو شق دی ښه هغه بل شق نه دی ذکر کړی چې انکشاف د حالت ادراکی دی په بل حالت ادراکی سره شي، خو هغه شرح کې ذکر شوی و ښه هلته شرح کې پوهېږي ان شاء الله پوهېږي نه خیره. نو ګورئ ها نو اوس مونږ وویلې که نه چې ته انکشاف د حالت ادراکی چې دی بغیر د واسطې نه دی، نو مونږ وویلې چې دا ترجیح بلا مرجح ده که نه ده په نسبت سره چاته صورت ته. نو دی وایي فیحصل حاصلېږي بوجود صور الاشیاء نه په وجود د صورتونو د اشیاء سره چا لره وجود لها د قوه عاقله لره څه شی حاصلېږي؟ غنیة عدم احتیاج. څه شی؟ غنیة څه معنی؟ عدم احتیاج د چا نه راځي؟ عن الحالت د حالت نه او کنه. نو خو صورت کافی دی کنه حالت ته چالتیا ده، نو ترجیح بلا مرجح شو کنه شو. والا ما ته وګوره که صورت هم شي او حالت هم شي نو یلزم لازمیږي ان یکون للاثر الواحد چې شي د اثر واحده د لپاره مؤثران دو مؤثره چې هغه چی دی اثر واحده چی دی انکشاف، مؤثران څه شي دي حالت او صورت فی مرتبه واحده په مرتبه واحده کې چې هغه انکشاف د امر واحده دی. پوه شو ورباندې و مولا صاحب په دې پوه شوئ. نو ګوره دلته یو شق ذکر کړی دی ښه لا یقال سره شارح قاضي او اعتراض ته اشاره کوي او بیا د هغې نه جواب کوي. حاصل اعتراض دا ده چې مولا صاحب انکشاف د دغه اشیاو دی د دغه نفس ناطقه دی د دې حالت دی دا بغیر په حالت ادراکی سره شي، دا انکشاف د اشیاو دی په چا سره شي او انکشاف د حالت ادراکی دی بنفسها شي، انکشاف د حالت ادراکی دی بنفسها شي. او کته چې بیا خو ترجیح بلا مرجح راځي کنه په نسبت سره چاته صورت ته، نو زم نه ترجیح بلا مرجح نه راځي، ترجیح مع المرجح راځي. مرجح شته حالت ادراکی او صورت کې فرق ده. حالت ادراکی دا نور دی بذاتها په نورانیت کې وجود ته محتاج نه دی. حالت ادراکی دا نور دی، نور په نورانیت کې وجودها للقوة العاقلة محتاج نه ده. که موجود قوه عاقله او نفس ناطقه نمی نو دا نور دی وکنه په دې باندې پوهیږي. او باقی پاتې شو صورت چې دا نور دا علم ګرځي، خو کله چې کله دا موجود شي قوه عاقله ته چې
چې کله دا موجود شي چاته قوه عاقله ته. نو هغه د حالت ادراکي او د صورت ترمن فرق راغی که رانغی. نو علم په حالت صورت باندې په واسطه د حالت ادراکي او په حالت ادراکي باندې بغیر د واسطې نه یعنی بنفسها. په دې ورسېدي نو شارح قاضي جواب کوي چې نه منم حالت ادراکي او صورت کې فرق شته. حالت هم امر ممکن ده او صورت هم امر ممکن ده او ممکنات چې دي کنه دا ظلمانی دي. ممکنات څه شي دي؟ ظلمانی دي. ظلمانی نورانی نه دي. په دې کې با نور کله راځي چې کله دا موجود شي قوه عاقله ته، چې کله دا موجود شي. په دوی کې به علم کله راځي؟ نور نه علم مراد ده. په دوی کې به علم کله راځي چې کله دا موجود شي قوه عاقله ته. نو خو دواړه یو برابر شو کنه. د دواړو د نورانیت او د علم دپاره شی شرط شو وجودها للقوه العاقله. نو اوس چې ته وایې چې علم په صورت باندې په واسطې د حالت ادراکي سره ده او علم په حالت ادراکي باندې بنفسها ده، نو ترجیح بلا مرجح ده کنه؟ ده کنه. لا يقال نشي ویل کېدلی چې الحالت ادراکي چې دا نور ظاهر، دا نور دی ظاهر بذاته ده عند الوجود چې کله موجود شي قوه عاقله ته، لا باعتبار الوجود. دا نور ده عند الوجود باعتبار الوجود نه ده. پوهیږي په دې باندې چې کله موجود شي قوه عاقله ته نو دا نور ده باعتبار الوجود نور نه دی. یعنی وجود د حالت ادراکي قوه عاقله ته دا د نورانیت او د علم کېدو دپاره شرط نه ده. او صور چې لیست کذالک دا سن دی ولې ځکه دا غي تعلق د ماده سره ده کنه. دا غي تعلق د چا سره ده؟ ولې خو صور چې دي کنه بعضی صور د مادیات دي او بعضی صور د مجردات دي. نو ځکه لیکلي لاقترانها بالمواد تارة کله کبرنا کې لیکلي کنه کله کله اقتران دي صورو د مواد سره راځي کنه چې صورت د ماده صورت د چا صورت د مادي صورت د مادي تعلق د ماده سره ده کنه. دا صورت د مجرد هغه تعلق بیا د ماده سره نه ده. لأننا نقول لا يقال ولي لأننا نقول ذكا من سوى الحالة أمر ممكن حالة يو أمر ممكن ده فهي حالكة في نفسها وباطلة في ذاتها. سمعني ممكنات چې دا حالك دي في نفسها او باطل في ذاتها دي. سمعني چې وجود یې مستفاد من الغير ده، وجود یې مستفاد من الغير ده كسائر الممكنات لك باقي ممكنات رواخله من الصور وغيرها. صور دي كغير صور دي. نو فكانت مظلمه. نو دا صور چې دا ظلمانی دي في حد نفسها په مرتبه د خپل ذات کې. ولی ځکه مادي چی دی منی من جهه العدم الک دا مظلم في حد نفسها دی. ولی د وجه د عدم نه الذي عدم هو اصل الظلمه چې هغه اصل د ظلمانی دی. ولی ممکنات ظلمانی دي کنه اصل په ممکناتو کې چی دی؟ عدم دی کنه. اصل په ممکناتو کې چی دی؟ عدم. د وجود کې وروستو عارض شوی دی په چا باندې؟ عدم باندې. پوهیږئ خیره ها. او نوریتها او نوریت د دې چې دا مستفاد دی من الوجود بالفعل د چانه او کنه چې کله دا بالفعل موجود شي هغه قوه عاقله نو بیا د صور چی ګرځي؟ نور ګرځي. نو فانما النور هو الوجود الخاص. نو نه دی مگر نور چې دی هغه وجود خاصه ده چې هغه وجود د الله تعالی ده. او ولا فرق بينه وبين الصور في هذه الجهه. او فرق نشته په ما بین د حالت او په ما بین د صورو کې په دقه جهات کې بیا فرق نشته. په دې باندې رسېږي. خو البته د ذات په اعتبار سره صورت هم کله نور ګرځي چې کله موجود شي قوه عاقله ته او حالت هم کله نور ګرځي قوه عاقله ته. خو د صورت د نورانیت د پاره وجود شرط ده او داغه د پاره وجود شرط پوه شو باندې ها. فانما النور هو الوجود الخاص. نور چې دا هغه وجود خاصه ده چې هغه څه دی؟ وجود د الله تعالی ده کنه. نور څه شی دی؟ وجود خاصه ده. او ما تاسو ته مخکې نه ویلي ګوره چې د قاضي رایه دا ده چې د وجود چې دا منحصر دی په فرد واحده کې چې هغه الله پاک ده. وجود د دې نورو اشیاو چې دی کنه هغې ته اعتبار نشته. پوه شو ورباندې د قاضي رایه دا ده چې وجود منحصر دی په فرد واحده کې چې هغه الله پاک ده. دا مشهوره مسله ده، مسله د وحدت الوجود ورته وایي. کشمیري صاحب ورباندې کتاب هم لیکلی دی. ښه کشمیري صاحب ورباندې کتاب هم لیکلی. پوه شو ورباندې ښه. او نوریت دا مصطفى خا بالفعل فانما نور چې دغه وجود خاصه ده ولا فرق بينه وبين الصور في هذه الجهه. او بیا فرق نشته په ما بین د حالت او په ما بین د صور کې په دقه جهات کې فتامل. پوه شو ورباندې. نو معترض خدا ویل چې د حالت ادراکی او د صورت ترمن فرق دی کنه. او مجيب څه ویلې فرق نشته مړه هغه ممکن دی او دا ممکن ده. ممکن چې ظلمانی دی. ولی ځکه اصل په ممکن کې چې دی عدم ده.
ٹھیک ده نو فلا فرق نشته په ما بین د حالت او په ما بین د صور کې فی هذه الجهه په دغه نورانیت کې فتامل صرف اخلاص شو ها فاذا ميزان تصحيح العاقليه دا د اغه ځای سره لګیږي د دې تیری صفحه په هغه سر کې فحقیقه العلم هو وجود الشيء بالفعل لشيء موجود بالفعل دا ویل کنه هغه سر کې ویلې دولسم مخاوله کرخه کې ویل کنه حقیقت د علم هغه شی دی وجود د شی بالفعل چاته شی موجوده بالفعل ته یا بالمعلولیت یا بالناتیت او یا بالعینیت نو دلته یو وهم پیدا کیږي شارح قاضی فاذا میزان تصحیح العقلیت سره دغه وهم دفع کوي حاصل له وهم دا دی چې ته حقیقت د علم وجود الشیء بالفعل لشیء موجود بالفعل دا نو دلته بعد دغه شیئین عامی مادي وي او که مجردي مادي وي او که مجردي نو بیا خو په کار دار چې نسبت د علم جسم ته مشي کنه ولی جسم هم مادي دی کنه چې کله یو شی هغه بل شی لره ثابت شي نو خو جسم مادي دی به د تم نسبت د چا وشي د علم وشي نو دی وی چې نه په وجود الشیء بالفعل لشیء موجود بالفعل کې د شی اول نه مراد هغه عام شی ده مادي وي او که مجردي ټیک او د شی ثانی نه مراد څه شی ده هغه مجرد ده د شی ثانی نه شی ده مجرد وجود د شی مادي وي او که مجردي چاته وجود لشیء موجود هغه شی مجردته نو ځکه جسم ته نسبت د علم نسی کېدلی ولی ځکه جسم خو مادي دی کنه پوهېږې خیره نو دی وی ګوره فاذا په دغه وخت کې چې کله حقیقت د علم وجود الشیء بالفعل لشیء موجود بالفعل شه میزان تصحیح العقلیت د عقلیت نه مراد عالمیت دی ښه د عقلیت نه مراد څه شی ده عالمیت ته او میزان چې ده کنه په معنا د ما یوزن به و ما یعلم به سره ده ٹھیک نو فاذا په دغه وخت کې چې حقیقت د علم وجود الشیء بالفعل لشیء موجود بالفعل شو هغه څه چې په هغې سره معلومیږي هغه صحت د عالمیت د یو شي هغه څه چې په هغې سره معلومیږي هغه صحت د عالمیت د یو شي چې هلکه دا شی دې شي ته نسبت د عالم کېدلی سي او که نه سي کېدلی هغه څه شی دی هغه میزان کون الشیء قائما بالذات هغه څه شی ده کون د شي قائم بالذات خو بعد تجرده عن الماده شو کنه نو نسبت د عالمیت کم شي ته کېږي شابسې چې قائم بالذاتي یعنی جوهري عرض نوي او بل مجرد عن الماده وي بعد تجرده عن الماده ویلې کو نه ویلې نو وهم دفع شو کنه نو خامخې حقیقه فوجود الشیء بالفعل لشیء موجود بالفعل کې دغه شی ثاني عالم دی کنه نو عالم به خامخا شي وي جوهر به وي او مجرد عن الماده به وي نو ځکه نسبت د عالمیت جسم ته نسی کېدلی او مولا صاحب پوه شوي میزان په معنا د ما یوزن به سره ده او عقلیت په معنا د عالمیت سره ده فاذا په دغه وخت کې کله چې حقیقت د علم وجود الشیء لشیء موجود بالفعل شو میزان تصحیح العقلیت هغه څه چې په هغې سره معلومیږي هغه صحت د عالمیت د شي چې دې شي ته نسبت د عالمیت کېدلی سي او که هغه شی ده کون الشیء قائما بالذات بعد تجرده عن الماده ورسېدې هغه دا چې دا شی به قائم بالذاتي لا بالمحل دا د قائما بالذات تفسیر دی او دا د قائما بالذات تفسیر په لا بالمحلي سره ولې کوي په دې سره غرض د شارح قاضي دفع د یو وهم ده دفع د یو اعتراض ده حاصل اعتراض دا دی ته وایې چې یو شی به قائم بالذاتي نو قیام د شي تر خپل ذاته پورې څنګه کېدلی شي قیام د شي تر خپل ذاته پورې کېدلی شي چې کله ولې ځکه قیام چې دا یو نسبت تقاضا د تغایر د طرفینو کوي نو قائم او مقام به به دوه شیانی د قائم او د مقام به ترمن بچي وي مغایرت په یو ملا سره پويږي ته وې کنه چې شی به قائم بذاتی نو دا تعریف دا په تعریف د جوهر باندې اشکال لګ ورخه جوهر قائم بذات ته وي شرجمی کوم چې راځي حاصل محصول کې التم دا اشکال پیدا کیږي التم دا اشکال څه دی باسولی کړي دی غالبا خادمین نه کړي خو باسولی او د نورو شرح کړي دی قائم بذات نو قیام د شی تر خپل ذات پورې څنګه کېدلی سي ولی ځکه قیام خو یو نسبت ده او نسبت تقاضا د چا کوي
تغیر د طرفینو کوي. نو قائم او مقام به بچي وي جدا جدا شیانی او د شی او د ذات د شی ترمن مغایرت ته عینیت ته یعنی نو دی جواب کې لا بالمحل حاصل لا دی چې دلته مراد د قیام بالذات نه معنا مطابقی نه ده مراد د قیام بالذات نه معنا مطابقی بلکې د قیام بالذات نه معنا التزامی مراد ده. قیام د شی بالذات د دې سره لازم ده کنه عدم قیام د شی تر محل اخره پوری دا لازم دی ور سره. نو دلته مکه معنا لازمه مراد ده چې لا بالمحل یعنی شی به قائم نوي تر غیره پوری شی به قائم نوي تر چا پوری تر غیره پوری په ایمان په پوښوي. بعد تجرده فی ذاته یعنی عالم به هغه شی وي چې قائم به ذاتی ښه اوس اشکال پیدا کیږي چې مولا صاحب خو جسم هم قائم به ذات دی کنه جسم قائم به ذات ده کنه ده ولی خو جوهر دی کنه او جوهر چاته وي قائم به ذات ته. نو خو به چې نسبت د عالمیت چاته وشي جسم تم صحیح شي نو دی وی نه مړه یوازې قیام به ذات نه ده یو بل قیدم پکستا بعد تجرده عن الماده یعنی دا شی به مجردی د چانه د ماده نه ورسېږي. بعد تجرده رسو د تجرد د غشینه فی ذاته په مرتبه د خپل ذات کې د چانه به مجرد عن الماده د چانه د ماده نه فی ذاته ویلې او بیا د فی ذاتی تفسیر وکړه په لا بعمل عاملین سره دا لا بعمل عاملین دا د چا تفسیر ده د فی ذاتی تفسیر ده. په دې سره غرض د شارح قاضی د فد یو بل اعتراض ده ته وایي چې عالم به هغه شی وي چې قائم به ذاتی او مجردی د مادینه مجردی د چانه نو بیا خو په کار لاره چې دغه صورت ته هم نسبت ته عالم وشي کنه. ما ستا تصور وکړو هغه ستا صورت چې ما په ذهن کې حاصل شو باید دې صورت هم نسبت د عالم وشي ولی دا هم قائم به ذات ته کنه دی ولی خو جوهر دی کنه صورت د جوهر چی وي جوهری او مجرد عن الماده ده کنه ولی صورت مادی ده که مجرد ده مجرد ده کنه. نو بیت چې نو هغه میزان د تصحیح د عالمیت اخو په صورت کې مراغله نو به دې تم نسبت د چاو شي د عالمیت تو شین وی نه موږ دا خبره کو چې د عالم به مجرد د مادی نه وي خدا تجرد به ذاتی وي بعمل عاملین بنوي او تجرد د صورت چې ده کنه دا په عمل د ذهن سره ده ذهن مجرد کی د ماده نه کنه تصور یو کی مجرد عن الماده ذاتی ده ذاتی ده نو د الله بعمل عاملین دا تفسیر د چا د شابسي د فی ذاته ده. بعد تجرده رسل دینه چې دغه شی به مجرد فی ذاته فی ذاتی سمانه لا بعمل عاملین مجرد به د چانه عن الماده د ماده نه وغواشیها او د غواشی او د دې ماده نه دا د فد یو بل اعتراض ده. حاصل اعتراض ده دی چې ته وایې چې کنه چې میزان د عالمیت هغه ده چې یو شی به قائم بذاتی او مجرد به فی ذاته د ماده نه نو بیا خو په کار ده چې نسبت د عالمیت هیولات هم وشي بیا خو په کار ده چې نسبت د عالمیت چاته وشي وو کنه هغه مجرد عن الماده ده د هیولات لپاره هیولاوی نه مجرد عن الماده ده کنه ده نو دی وی نه مړه د عالم به مجرد د مادینه وي وغواشیها او د ملحقات د مادینه به هم مجردی ملحقات د مادینه به هم مجردی. ملحقات د مادی هغه شیان دي چې حلول کیږي په ماده کې لکه صورت جسمی او صورت نوعی. نو حیولات چې د غواشی او د مادینه ملحقات د ماده هغه شی چې حلول په ماده کې کوي نو صورت جسمی نه مجرد ده نو صورت جسمی نه مجرد ده نه نو ځکه هغه ته مونږه نسبت د عالمیت نسو کولای. المنغمسه فی الجهات الظلمانیه ما ته ګوره مدار د عالمیت د شی غدار چې شی قائم به ذاتی مجرد به فی ذاته د مادینه او د ملحقات د مادینه هغه ملحقات المنغمسه فی الجهات الظلمانیه چې هغه داخلي په هغه جهات ظلمانیه کې دې کې اشاره د دې خبرې ته دې کې اشاره د دې خبرې ته دا صفتی تعلیلیه ده دا صفتی تعلیلیه ده دا صفت تعلیلیه ده دې کې اشاره د علت د دیتا چې په دا میزان د عالمیت د شي کې دا اول شرط کوي چې دای به مجرد د مادي او د ملحقات د مادینه په دې کې اشاره د دې خبرې ته چې په میزان د عالمیت د شي کې دا اول شرط ته چې دغه شی به مجرد د مادي او د ملحقات د چانه د مادینه نو دی وی ځکه چې ماده او ملحقات د مادي دا ننوتی دی په چا کې په جهات ظلمانیه کې هغه جهات ظلمانیه چې دي چې هغه عدم او قوت ته کنه او کنه
ماده او ملحقات د مادي دا ټول معدوم کنو اصل په دو کې چیو عدم کنه اصل په دو کې چیو عدم او دغه شان اصل په دو کې قوت ته کنه دا خروستو بالفعل موجود شو دا خروستو بالفعل موجود شو او دغه عدم او قوت چې دا امور ظلمانیه دي عدم او قوت څه شي دا امور ظلمانیه دي پوهیږئ ان شاء الله حکما که د عالم قدیمم غني حکما که عالم قدیمم غني خدا جزئیات مادیه حادث غني ګوره دا جزئیات مادیه وکنه او ته یو جزئی مادي ته یو جزئی مادي ته یو جزئی مادي دا یو جزئی مادي دی دا یو جزئی مادي دی دا یو جزئی مادي دی دا ټول دویم شی غني حادث غني ها په دې باندې ورسېږي هغه جهات ظلمانیه چې عدم او قوت دی هغه المانعه عن الظهور هغه جهات ظلمانیه یا هغه ملحقات د مادي چې هغه معنی دي یعنی ظهور د انکشاف نه د چانه د انکشاف نه نو ځکه نسبت تعالیمیت مادي او ملحقات د مادي ته نشو کولای په دې باندې ورسېږي ها ان ظهور او تعقل ظهور او تعقل یو شی دی خا انکشاف بس دی وميزان تصحيح المعقوليه لاندې یو دغه منهيه پاتې ده هغه به وای ان شاء الله قوله وللصور نفس وجودها توضيحه دغه زیس